پخوا زمانو کې به هر پاچا له ځان سره یو ډېر هوښیار سلاکار یا وزیر ساته، نو د هغه نه به یې وخت ناوخت پوښتنې هم کولې. همداسې یو پاچا و، وزیر یې ساتلی و. یوه ورځ یې ورته ویلي چې یا وزیره، هغه خدای چې ته یې عبادت کوې هغه څه شی خوري، څه شی پټوي او څه کار کوي؟ یعنې 3 پوښتنې ترې وکړې. ورته ویلې که د دې 3 پوښتنو ځواب دې را نه کړ نو له دندې دې لرې کومه. وزیر ډېر حیران سو. په همدې حیرانتیا کې تر کوره راغی چې کور کې خپل غلام یا خدمتګار ولید. ورته ویلې چې وزیر سلامت، څه خبره ده، نن ډېر خواشینی یې. هغه ورته ویلې چې ورکوه یې پاچا رانه 3 پوښتنې کړي دي او هیڅ ځواب یې را سره نشته. ده ورته ویلې خیر زما سره شریکې که. نو چې وزیر دا پوښتنې ورسره شریکې کړې، غلام یې ورته وخندل، وایي د دې خو ډېر اسانه ځواب دی. وزیر حیران پاتې سو، راپاڅېد، ورته ویلې ښه وایه نو خدای څه خوري؟ غلام یې ویل چې خدای خو د خپلو بندګانو غم خوري. وزیر ډېر خوشحال سو، ویل شاباس غلامه، دا خو حل و د دې خبرې. 2مه پوښتنه دا ده چې خدای څه پټوي؟ غلام ویل ولې نه دي دې اورېدلي چې خدای د خپلو بندګانو ګناهونه پټوي یا یې پرده کوي؟ همدغه ځواب دی. وزیر له ډېرې خوشحالۍ منډه کړې د پاچا په لور. هلته چې لاړ دا 2 پوښتنې ځواب کړې. پاچا شاباسۍ ورکړ، ویل بلکل همدا یې ځوابونه دي. خو 3مه پوښتنه. وزیر ویل چې ولا دا خو زما له یاده وتلې ده. بېرته غلام ته راغی، وایي یا غلامه، پاچا خو زما نه د 3مې پوښتنې حل غواړي او هغه زما نه هېروه. غلام ورته ویلې چې خو په دې شرط زه ځوابوم چې ته به زما خبرې منې. وایي وایه چې هر څه خبره وي زه یې منم. غلام ورته ویلې چې ښه، دا خپله دریشي یا جامه به باسې، زه به یې اغوندم او زما جامې چې دي د غلامۍ ته به یې اغوندې. وزیر ویل بلکل سمه ده. ویل بله ده چې دا پاچا کوم اس درکړی په دې به زه سپور یم، تا به یې پړی په لاس نیولی وي او د پاچا دربار ته به حاضرېږو. وزیر چې دنده یې په خطر کې وه نو له غلام سره یې همدا خبره ومنله. روان سو. کله چې دربار ته ورسېدل پاچا حیران پاتې سه. غږ یې وکړ، وایي یا وزیره، څه خبره ده چې غلام په اس سپور او ته پړی په لاس را روان یې؟ خو د دې په ځای چې وزیر ځواب ورکړي، غلام ورته ویلې چې یا پاچا سلامت، دا هغه د پوښتنې ځواب دی چې خدای څه کار کوي. دا وزیر و غلام یې کړ او زه غلام وم وزیر یې کړمه. پاچا چې د دې غلام ځواب واورېد ډېر شاباسۍ ورکړ او هغه یې د ښي لاس وزیر کړ.